د هیواد د پرمختګ لوی زیری خپور شوی. افغانستان په لومړي ځل ډم ټرک موټر جوړ کړی. دغه ستر پرمختګ ته د لیکوال عصمت قانع غبرګون. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسلامي امارت د ډم ټرک ګاډي د جوړولو خبر ورکوي. د اسلامي امارت د واکمنۍ ویاند وایي د دوی په واک کې د ملي پراختیا شرکت د ډم ټرک په نوم باري ګاډی هم جوړ کړ. ذبیح الله مجاهد وایي دا ډم ټرک به ژر په هیواد کې دننه بار وړلو ته تیار شي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملي پراختیا شرکت نور هم ګڼ تولیدات لري چې نندارې ته به وړاندې شي. ښاغلي مجاهد څو میاشتې مخکې هم په ورته ډول لیکلي وو چې د ښاري خدمتونو لپاره اسلامي امارت نوی بس ګاډی جوړ کړی. د نوموړي په خبره دغه ګام د ځان بسیاینې پر لور اخیستل شوی دی. وروسته دغه بس په هلمند کې هم نندارې ته وړاندې شو، خو هغه وخت هم له هر چا سره دا پوښتنه وه چې دا بس دوی څنګه وپنځاوه. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره اسلامي امارت د نمبرګیني د تولید خبره هم توده ساتلې وه، خو د شاوخوا 3 کلونو له تېرېدو سره د هماغه ګاډي کومې نمونې په بازار کې ونه لیدل شوې. لیکوال عصمت قانع پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په اسمان کې یې د ټولې نړۍ بنګنې یا ډرونونه ګرځي. پر ځمکه د یو بوړي ټوپک کارتوس نشي جوړولی. ویښته پر چینایي چاړه یا بلیډ خريي. خپل مړي په پاکستاني کفن کې ښخوي. د قبر کیندلو کولنګ یې هم پنجابي آهنګران ورته جوړوي. د خوراک لوښي یې له ایران راځي. د جنسي ځواک لپاره درمل د حکیم اجمل خان له درملتونه راغواړي او چې کارنامه وکړي بیا نو په ډم ټرک بدله شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.